سلامونه ملګرو، په دې هیله چې راته روغ او جوړ به وئ او د صحت جامې به مو پر تن وي. ملګرو ځینو ملګرو غوښتنه کړې وه د اف جي کوین اکاونټ وایي موږ ته نوې طریقه راوښیه چې دغه طریقه باندې موږ نه پوهېږو چې له پلی سټور څخه اپلیکیشن پلی سټور ته پورته شوی دی، موږ نه پوهېږو څه رقم اکاونټ جوړ کړو. نو اوس غواړم چې تاسو ته مخکې مې اکاونټ جوړولو طریقه ښودلې وه په ویب سایټ کې. نو اوس غواړم چې تاسو ته په اپلیکیشن کې هم طریقه وښیم. نو مبارک دی ملګرو، ډېره خوندوره طریقې هم کړې ده اف جي کوین. یو خو دا چې پلی سټور ته اپلیکیشن پورته شوی ده، او دویمه بله چې اوس یې کوډ چې دا ایمیل سپام برخې ته نه ځي، عمومي صفحې ته ځي. راځه ملګرو طریقه درته ښیم. ټولو نه مخکې به تاسو پلی سټور ته راشئ. اول به تاسو دغلته کلیک واخلئ، هغه ایمیل چې تاسو کوم باندې اف جي کوین اکاونټ جوړ کړی وي هغه ایمیل به تاسو په پلی سټور کې راخلاص کړئ. دغلته به ورته کلیک واخلئ، نور ایمیلونه هم درته راځي چې کوم ایمیل باندې تاسو جوړ کړی وي هغه کې به تاسو پلی سټور راخلاص کړئ په هماغه ایمیل باندې. بیا به راشئ ملګرو، سرچ کې به ورته اف جي کوین ولیکئ. صحیح ده، دغه د اپلیکیشن دغه د تاسو ته ښکاري، دا اپلیکیشن به تاسو را ډاونلوډ کړئ. اف جي کوین ما خو ته یې را ډاونلوډ کړی دی، زه یې اوپن کوم. نو دا مې چې کله اوپن کړم ملګرو، نو دې کې به تاسو اکاونټ جوړوئ. زه اوس د اکاونټ جوړولو پروسس هر څه طریقه درته ښیم. ښه ملګرو، نو ماشاءالله د ډېر پرمختګ کې هم روان دی. تاسو وګورئ 1,000 یوزرس پکې پوره شول. تاسو وګورئ 1,909 او 230 میلیونه اف جي پکې سټیک شول. 110 میلیونه یو اکاونټ نه بل اکاونټ ته لیکل شوي دي، او 50,000 ایس ډي ټي ویډرا ترې شوي دي، تاسو کتلی شئ. راځم ملګرو طریقه درته ښیم د اکاونټ جوړولو. د رجسټر باندې به ورته کلیک واخلئ. رجسټر باندې چې کله ورته کلیک واخیسته، تاسو که زوړ اکاونټ راخلاصوئ بیا به لاګین کوئ. نو زه تاسو ته نوی اکاونټ طریقه درته ښیم چې څنګه جوړولی شو. رجسټر باندې به ورته کلیک واخلئ. دغلته ورته یو څه صبر کوو چې تر څو دغه ایډز ختم شي ملګرو. دغه د ملګرو د صفحه به درته راخلاصه شي. تاسو به د لومړي خانه کې دغلته نیم ورته ورکړئ. صحیح ده، نیم. مثلا زه ورته یو نوم ورکوم لکه افغان، او دغه خانه کې به تاسو ملګرو ورته تخلص ورکړئ. صحیح ده، زه ورته دغلته هم افغان لیکم او یا اف جي صرف ورته لیکم. او دغلته ملګرو تاسو ورته پاسورډ ولیکئ. صحیح ده، نه وبخئ ملګرو، دلته به تاسو ورته ایمیل ولیکئ. ایمیل به تاسو ورته ولیکئ او دغلته به تاسو ورته پاسورډ ولیکئ. صحیح ده، مثلا د مثال په ډول باندې زه ورته یو پاسورډ لیکم، لکه مثلا کینګ. نو دغسې یو پاسورډ به تاسو ورته لیکئ. صحیح ده، چې یو اول لومړی حرف یې په غټو باندې وي، توری، او نوره بیا وډکې وي، بیا یو څو دنې حسابونه وي، عددونه، او بیا یو دنه دغسې سلیش ورسره وي. نو دغلته به بیا راشئ ملګرو، دغلته سلیکټ دغلته به تاسو خپل هیواد انتخاب کړئ، افغانستان مې چې کله انتخاب کړ. او دغه خانه ملګرو ډېره مهمه ده. صحیح ده، دغه خانه ډېره مهمه خانه ده. دغلته به تاسو ورته 1100 ولیکئ. صحیح ده، 1100 به دغلته تاسو ورته ولیکئ، او دغلته به تاسو ورته نمبر ور واچوئ. صحیح ده، زه اوس ورته یو نمبر ور اچوم. او دغه خانه به ملګرو تاسو ورته ټیک مارک کړئ. د دې هغه نه در سره یو سکرین شاټ واخلئ او بیا در سره په نوټ کې ولیکئ تر څو تاسو له یاده ونوځي. نو دغه ځکه ته لومړي شی دی، ته لومړي اکاونټ مو دی، نو تاسو څخه له یاده ونوځي. صحیح ده، رجسټر باندې به ورته کلیک واخلئ او دا به سیو کړئ ملګرو. چې کله مو سیو کړ، تاسو ته به اوس ایمیل ته یو کوډ لاړ شي. ملګرو بخښه کوئ، زما موبایل دغه نمبر چې دا ریډي ده، نو زه بل نمبر ورکوم، ویډیو سکیپ کوم. دغه د ملګرو دغه صفحه به تاسو ته راخلاصه شي. تاسو ته به ایمیل ته کوډ تللی وي. صحیح ده، تاسو چې کوم ایمیل ورکړی دی هغه ایمیل ته به تاسو راشئ. دا ګوره اوس عمومي صفحې ته راځي، مخکې به سپام برخې ته تللو. دغه کوډ ماته راغی، دغه کوډ زه اوس ورته ورکوم 40 15 شپېته 48. نو دغه کوډ زه اوس دغلته ورته لیکم چې تر څو زما اکاونټ راخلاص شي. او بیا به دغلته په ویریفای باندې ورته کلیک واخلئ. تاسو ایمیل به ورسره ویریفای شي. ښه ملګرو، دغه ده. تاسو انټرنیټ چې کله کمزوری کېږي، تاسو ته به اف جي کوین دغسې یو نشان راځي. صحیح ده، بیا به تاسو ورته صبر کوئ چې کله مو انټرنیټ تیز کار وکړي بیا به تاسو اکاونټ راخلاصوئ. ملګرو دغلته به چې کله راغلی، نو بیا به تاسو د کریټ نیو والېټ باندې ورته کلیک واخلئ. صحیح ده، کریټ نیو والېټ باندې چې کله ورته کلیک واخیسته، تاسو اکاونټ چې ده په مکمل ډول باندې بشپړ شه او جوړ شه. دغه کریټ نیو والېټ باندې ورته کلیک واخلئ. زما انټرنیټ یو څه ضعیفه دی، نو چې تر څو دغه اکاونټ جوړ شي. صحیح ده، دغه د ملګرو زما اکاونټ په بشپړ ډول سره جوړ شو. نو تاسو پکې سټیکینګ هر څه چې کوئ، نو هغه ویډیو چې ما دا پخوانۍ ویډیو مې چې جوړه کړې ده اکاونټ جوړولو، هغې کې ما سټیکینګ طریقه هم ښودلې ده، هر څه طریقې مې ښودلې دي. نو زه درته ویډیو ډسکرپشن کې هغه ویډیو هم اچوم، د اکاونټ جوړولو لینک هم درته اچوم، د اف جي خپل لینک ده. نو تاسو چې ما درته وښوده کوم ځای کې چې 1100 وه هغلته به تاسو ورته 1100 ولیکئ. نو بس د سټیکینګ هر څه طریقه هم د ویډیو ډسکرپشن کې درته اچوم. تر بلې ویډیو موږ ته اجازه راکړئ. د الله په امان.